پاکستان څنګه او ولې د ملال یوسفزۍ قاتل ونیولو، څنګه یې بیرته خلاص کړو، اوس یې څنګه د افغانستان او اشرف غني په ضد کاروي. ډیره مهمه ویډیو ده، خامخا یې وګورئ. سلام، وخت مو بخیر. ستړي مه شئ، د ویډیو د پیلېدو دمخه اوس سبسکرایب کړئ. د پاکستان په رسنیو کې په اردو ژبه یوه ویډیو خپره شوې چې په هغه کې د پاکستان د حکومت اصلیتونه ښکاره کړي دي. ویډیو شروع کېدلو سره سم وایي چې د احسان الله احسان نوم به چا نه وي اورېدلی. د هغه کس دی چې د پاکستان د طالبانو د تحریک ترجمان و او بیا له هغوی څخه جدا شو، د جماعت الاحرار په نوم یې ډله جوړه کړه. د یادونې وړ ده چې احسان الله احسان په 2014 کال کې په ملال یوسفزۍ باندې د حملې پړه هم پر غاړه اخیستې وه. هغه همداسې واګه بارډر باندې د حملې ذمهواري هم منلې وه. په 2015 کال کې هغه د پنجاب د یو لوړپوړي چارواکي شجاعت خانزاده قطر پړه هم په غاړه واخیسته. او همداسې په 2014 کال کې هغه وویل چې په لاهور کې د عیسایانو په یوې ډلې د هغه لخوا حمله شوې ده. کله چې هغه پاکستان ونیولو نو هغه په ښکاره وویل چې پاکستان ما سره کومه هوکړه کړې وه، هغه باندې پاکستان عمل ونه کړ، یعنې زما نیول پاکستان ته نه و پکار. نو کله چې پاکستان د هغه خبرو ته جواب په ښکاره ډول ونه ویلو او ځان ملامت وګڼلو، نو هغه په 2014 کال جنوري میاشت کې له همغه ځایه وتښتېدلو چیرته چې نوموړی د پاکستان د پوځ لخوا د بند په بهانه ساتل کېده. نو ټولو خلکو ته دا سوالونه پیدا شول او دې تښتېدلو غوغا جوړه کړه چې هغه څنګه وتښتېده. له هغه وروسته ویل کېدل چې هغه ترکیې ته تللی و، هلته د خپلې کورنۍ سره ژوند تېروي. خو خلکو ویلي دي چې احسان الله احسان ترکیې کې نه بلکې اسلام آباد کې دی. هغه له خپل اکاونټ چې کوم ټویټ کړی و له هغه داسې ښکاري چې نوموړی اسلام آباد کې میشت دی. نو اوس د پاکستان د ISI دا کوشش ده چې خلکو ته ښکاره کړي چې دا دی، هغه خو اوس د پاکستان په ضد بیانونه ورکوي. نو هغه اوس د پاکستان سره هیڅ روابط نه لري او هغه د دوی سخت مخالف دی. نو په همدې تړاو اوس د پاکستان حکومت غټ هدف دا دی چې هغه کوم بریدونه مسؤلیتونه چې اخلي هغه په افغانستان باندې ور وتپي، تر څو دنیا ته ښکاره کړي چې پاکستان کې کوم ترهګریز عملونه ترسره کیږي ټول د اشرف غني د حکومت لخوا ترسره کیږي. دوی غواړي چې په دې باندې اشرف غني نړیوالو ته ملامت ښکاره کړي. خو دا هر څه د لمر په شان روښانه دي او پاکستان مخکې هم ورته کارونه ترسره کړي دي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دوستانو، پورته ویډیو د پاکستان له مشهورې رسنۍ پاکستان ایکسپوز ویډیو څخه ژباړل شوې ده. ډیره مننه، لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.